د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د والیبال سیالۍ چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې د ادارې امور لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې چې لومړي مقام ته پکې 100,000 دوهم مقام ته پکې 10,000 او دریم مقام ته پکې 6,000 افغانیو سربیره د سیمه ییزو چارواکو او ځایي خلکو له لوري هم نغدي جایزې ورکړل شوې. د میدان وردګو ولایت په مرکز سلمان پاس لیسه کې د بدني روزنې ورزش امریت او والیبال فدراسیون په ګډه همکارۍ باندې د 24 لوبډلو ترمنځ چې تقریبا 15 ورځې وړاندې د والیبال تورنمنټ شروع شو او نن د ادارې امور لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. دغه سیالۍ د زرګونو نندارچیانو په شور او ولولو کې ترسره شوې. بل لور لوبغاړي د دا ډول سیالیو په لاره اچول د ځوانانو ورزش ته د هڅونې او یووالي لپاره ښه ګام بولي او له مسئولینو غوښتنه کوي چې دا ډول سیالۍ لا هم زیاتې کړي. والا واقعیت همی برد خودش خوشایند است. خوش تمام شد، خیلی زیاد سرما دیگه زیاد شیشتیم تصمیم گرفتیم تیما رو دیدیم در مقابلش پس فوکس گرفتیم که کدام جای اینا خرابی دارن کدام جای چی کنه سرش نظر گرفتیم مطابق عمل صبح همراهشون والیبال کردیم. وی خو ډېرې خوندورې وې ځکه د ولایتو په سطحه وې او له مسؤلینو څخه هم غوښتنه دا ده چې داسې لوبې نورې هم زیاتې کړي تر څو موږ وکولی شو چې ولایتي لوبې نړیوالې لوبې ترسره کړو. لا دا لوبې خو ډېرې ښې خوندورې لوبې وې او د ځوانانو د یووالي لپاره دا ډېر ښه اقدام ده او موږ دا لوبې ستایو او واقعا دا یو ښه اقدام د مشرانو لخوا د ځوانانو د یووالي لپاره ترسره کوي. په دې سیالیو کې د یو شمېر ولایتونو د لوبډلو ترڅنګ 24 لوبډلو ګډون درلود. له بله پلوه د میدان وردګو ولایت د سپورت او بدني روزنې امریت مسؤلین په راتلونکو ورځو کې هم د دا ډول سیالیو خبر ورکوي.